دا هو ټولو غړو ته بالخصوص د جرګې مشر مولانا نقیب صاحب ته ټولو ته مبارکي ورکوو چې دا یو عمل چې خلک راټول کوي دا دوی په کامیابي سره وکړو. محترمو لږ د دې ولسونو خبره کوو. دا په 21مه صدۍ کې د ترقۍ نه پاتې دا د یو انصاف ورکوونکي عدالت نه لرې ژوند کوونکی خلک دا په خپل کلي وطن کې په شته وسایلو په منځ کې بېروزګاره خلک او دا په جدید دنیا کې هم د هیڅ د ژوند د تېرولو څه لږ هم جدید تعمیرات خو پرېږدې تر روډونو پورې محروم په ګردونو کې پټ خلک چې په اوسني وخت کې د ټوپکو خولو ته هم مخامخ شوي دي. تک په دې خبره کوو. ضلع ټانک یو سیټل ایریا ده چې په دې کې د ریاست ریټ نن نه لا د پیرنګي د وخت جوړ دی او قایم دی. په ضلع ټانک کې بیٹھنی کونډي مروت مسعود سرایکی وزیر برکی پیر میانی گنڈاپور سلیمان خیل اکاخیل شیرانی بنوچید او داسې کیدای شي زما نه نام پاتې شوی وي خو د پښتنو قبیلې آبادي دي چې په تعداد کې سرایکي هم آبادي. په اوسني وخت کې دا جرګه په داسې وخت کې دومره وځورول شول دومره یې دوی ته د وحشت او د دهشت چارې ورښکاره شولې چې دوی ویرېدل چې سبا ورځ یا نن شپه به زما د بچو څه حال وي زمونږ د کور د زنانو به څه حال وي زما د سپین ږیري پلار یا تره به څه حال وي. خلکو کډې بار کولې خو حالات په دې ځای هم بس نه دي. همدغه ضلع ټانک کې په سره ورځ باندې پوره د عدالت یو جج شاکر مروت صاحب په سره ورځ اغوا کړی شوی دی. هم په دې ضلع ټانک کې کاشف شهید کړی شوی دی. هم څو ورځې مخکې عارف ډاکټر شهید کړی شوی دی. بلکې زما یو بله خبره درته وکړم ما ته رایاده شوله. یو شیرنی انجینیر و د درازینده په دې ټانک کې ورک شو. زه 2 میاشتې پس د هغې پلار ته ورغلی یم مولوي صاحب دا پلار یې په سپینه ګیره باندې دا اوښکې دا سپینه ګیره ته داسې تاو کېږي او په ګنټو ګنټو ناست دی. ویل بابا څه یعنې فکر څه لرې؟ ویلې زما زوی به کله راځي. یعنې هغو ته اوس لا پته نه وه چې د زما زوی ژوندی دی مړ شو په وڅه شول. دلته یې د دغې مخامخ علاقونه وړی و. محترمو ضلع ټانک یوازې د ضلع ټانک د ولسونو دپاره نه د نورو ولسونو دپاره هم د تباهۍ او د بربادۍ خبرونه جوړوي. او هغه شیرني پلار ته اوس کال نه هم زیات پوره کېږي وخت هغه لا اوس هم په انتظار د هغه مور و پلار چې کېدای شي که ژوندی مو نه ولیدلو څوک خو به له یو اړخه لاس راوړي چې دا وګوره مړ چې هغه په مړینې تر مخ وګورو. ضلع ټانک تر دې کیسې پورې هم ختم نه ده
څومره د برټانو مشرانو سرونه کټ شوي دي په دې خاوره، څومره شهیدان کړل په دې ضلعتان کې، د څومره نور بېلابېل قامونه چې آباد دي، مروت دی، کونډی دی، ماسودی، څومره وینې په دې بازار کې توی شوي دي. که هغه ټول صرف په 20 کاله کې سره جمع کړي او په یوه ورځ د دوی وینه راوړي، د ټانک به له یو سر نه تر بله سره پورې دا روډونه تک سره واچېږي. دومره وینې توی دي. خو البته په دې منځ کې مونږ ته وویل شول چې سختي به لږ برداشت کوئ، ریاستي ادارو مونږ امن راوړو. کیسه څه ده یو ځل په دې خبره کوو، دلته بار بار ذکر کېده چې 2 قوتونه دي. 2 قوتونه نه، طالب او فوجي یاد کړه. یو طالب دی، یو فوجي دی. 2 قوتونه نه دي. بیا وایي 2 فریق دي، 2 فریقین دي. هیڅ 2 فریقین نشته ده، یو فریق په 2 مرجو کې سره ناست دی. مونږ ته وویل شول چې مونږ خو امن راولو، ټول هلته په کړیدر کې، دلته په دې ګومله کې، په دې ګومله کې داسې واقعې شوي دي چې انساني عقل حیران شي چې یو انسان زړه لري داسې به څنګه کوي. تر دې بازاره پورې دا سکولونه او کالجونه، دا هسپتالونه، هر څه خلکو ورته معاف کړل چې دا ټول دوی چې دې کې به زه کښېنم، زه اصل کې امن راولم. سړیه راشه، موږ خو د امن تږي خلک یو، امن خوند راکوي، امن مو خواهش دی. پښتانه یار چیرې اختر وي خوشحالي وکړو، چیرې واده خوشحالي وکړو، غمونو نه بېکي زمونږ نور یعنې بېکي مو نه لري. راغلل هر څه یې ونیول، تر وزیرستانه پورې، تر سواته پورې اپریشنونه وشول. بیا د اپریشن پاس دا نن چې کوم حالات راغلي دي، دا څنګه راغلل، لږ به خبره صفا وکړو. ځکه هم چې دا خلک دا چې ناست دي، دلته بېګا څوک روان دی چې ما ته ډوډۍ راکړه، بېګا طالب روان دی چې ډوډۍ راکړه، سهار فوجي روان دی چې ولې دې ورکړې ورکوي. چې په دې خبره تر څو پوه نه وو چې د کوم ځای نه راشور کېږي، تر هغې به همدغه ولسونه دغه شان د انتظار سترګې نیولې وي، امن ته را به نه شي. محترمو، لږ د معاهدو نه مخکې ده، دا مسله د ترهګرۍ ده، دا مسله د طالب ده. فوج څه وایي؟ طالبان را ننوتي دي. طالب څه وایي؟ فوج دلته اوسېږي. نو یو خبره به وکړو، یو د پښتنو جرګه دې راته وښیي چې دا جرګه په پلانکي تاریخ، په پلانکي ورځ، په پلانکي ټیم د پښتنو په پلانکي سیمه کې وشوله او فیصله یې وکړه چې موږ وسلوال تنظیمونه جوړوو. راته ولې ښیي؟ موږ کینو په هغه ورځ کې. یو د پښتنو قبیله دې راته وښیي چې جرګه یې کړې ده، مشران داسې سپین ږیري لکه دا چې نن راپورته دي ناست دي، مشوره یې کړې ده، جرګه یې کړې ده چې بیا دا وسلوال تنظیمونو ته موږ اصلي ورکوو. یو د پښتنو سپین ږیری دې راته وښیي، کانو قبیله دې راته وښیي چې هغه دغه وسلوالو ته ټرینینګ ورکړی وي. واسم منیرا رښتیا دا دي چې ستا کرنیل امان ټرینینګونه ورکړي دي، رښتیا دا دي چې ستا جنرال حمید ګل ورته په دې خاوره کیمپونه جوړول، رښتیا دا دي چې د دغې فوج پالیسي وه چې په دې خاوره باندې په افغانستان کې د مداخلت دپاره تنظیمونه جوړوو. اوس که څوک ثبوت غواړي زه یې نه ورکوم،
د دې کردل امام انټرویو به ورته ولګوم چې دا ستا کردل دی څه ډوډۍ غواړي دا نن چې هغه واکارې کوي دا نن چې باتاخوري کوي دا یو نه و 2-3 کاله مخکې نه و تا معاهده وکړله را دې وستل ستا د معاهدې څه نتیجه څه راغله پکې مري څوک هم څوک وژني که پولیس والا وژني یو پښتون وژني که مشر وژني یو پښتون وژني که عالم وژني یو پښتون وژني که ډاکټر وژني که بتا اخلي هم د پښتونو نه اخلي او پالیسي څه ده پالیسي دا ده چې په دې لاره باندې سیپیک د چین یو منصوبه جوړېږي دا منصوبه تر ګوادره پورې د چین یو روډ دی چې بیا به چین د ټوله دنیا سره د سمندر په ذریعه ته کاروبار کوي او امریکا په دې یاریږي چې که چیرې چین دومره لوی کاروبار شروع کړه چې د ټوله دنیا مخه ته ونیوله نو بیا به زما معیشت کمزوری کېږي چې معیشت مې کمزوری وي نو فوج او طاقت مې هم کمزوری کېږي هغه دا نه ده خوښه هغه د امریکې دا نه ده خوښه چین یې په زور تېرول غواړي امریکا یې په زور باندې کول غواړي خو البته دا زور څوک ورکوي دا زور په ډالرو باندې دلته خرڅ شوی دی نه چین خپل راځي نه امریکا خپل راځي دلته په ډالرو سودا شوې ده که د هغه څوک د دې استعماري په دوستانۍ پالیسي دا ده یو وسلوال وژنه د چین نه روپۍ اخله چې وګوره تا ته خطره وه ستا سیپیک ته خطره وه ما ووژل داسې خلک بیا دوه جوړوه دوه راوله معاهدې ورسره کوه بیا امریکا ته د امریکې نه ډالر اخله چې ګوره چې ته سیپیک خرابوي خو داسې خلک خو ضروري دي نو لهذا ما راوستي دي هغې به ډېره تنخوا اخلي غوا یې لنګه شوې ده د پښتنو په وینو باندې دا اوسنی جنګ وګورئ پخوا دوی ته ضرورت و چې په افغانستان کې مداخلت وکړي نو چې څومره هم د ډیورنډ کرښې سره نږدې سیمې دي هغه یې ډکې کړي وي اوس ورته ضرورت دی چې سیپیک ته نقصان ورسوي نو علاقې پرېږدئ سیپیک ته کوم علاقې نږدې دي هغه یې ورته ډکې کړي دي لکه مروت دلته چلو جرګه د ټانک ته خو خبره به د پښتنو کوو لکه مروت کې هم همدغه مروت بټني اوسېږي تا د لکه مروت خلک در یاد کړي دومره خواږه خلک مجلسونه او خبرې او ګپشپونه نن یې حال څه شی دی پته مو کړې ده د بنوګل څه حال دی د کارک غوندې ښار په کومو حساب کې ګرځي د شیرانو د ژوب څه حال دی داسې د سیپیک سره نږدې علاقې ټولې په غم لړلې دي نو پالیسي چې کومه ده دا زموږ نه ده موږ دا ولسونو ته په جنګ کې ګټه نشته دلته کوم یو د دغې ولس وګړی دی چې په جنګ کې ډالر ورته میلاوي او چې امن وي خو زه به اختر کولی شم زه به لمونځ ته تللی شم زه به سکول او مدرسه ویلی شم زه به په کلي کې ژوند کولی شم نو امن زما مفادات د دغو ولسونو مفادات څه دي ها البته چې جنګ وي چې جنګ وي جنګ ستا مفادات ځکه دي چې په اسټرالیا کې د جنرل کیاني جزیرې په خپله تنخوا نه دي اخیستې په دې جنګونو باندې ډالر ګټلي په هغه باندې اخیستي ستا یو باجوا 12 په ډالر وړي دي محترمو په جنګ کې تر اوسه پورې ګټه دوی ګټلې ده په جنګ کې ډالر دوی ګټلي دي زما د عوامو په جنګ کې هېڅ مفادات نشته نو موږ پښتانه ولې خلک ترهګر بولي پښتانه ترهګر نه دي پښتانه په ترهګر وهلي خلک دي په ترهګري کې پښتنو ته په بدامني کې پښتنو ته هېڅ ګټه نشته دی په بدامني کې ټوله ګټه جي ایچ کیو کړې دي نو موږ نن د دې سټیجه دا خبره کوو چې نوره د پالیسي بدله کړه نوره دا پالیسي ولسونه نه در سره مني ستا ځان ته د زورور خیال ورغلی دی خو لږ تاریخ وګوره زما د پښتون خاوره ته وخت په وخت تر تا لوی لوی زورور راغلی دي
خو چې واپس تلل سرونه د لهیر و دوی روان وو دلته یې پاتې شوي وو پیرنګی چې د چا ته په قایجات کې تر تا ډېر زورور و نن هم د وطن په غرونو کې به ډېر د دا ډوکې پراته وي موږ ورته کمزوري خلک کړېدلو تاریخ وګوره دا ډېر لیونی کام دی دا اوس هم په ترتیب نه پوهېږي که دومره بدماشي ده چا مالي نه لکه د تا چې وکړه اوس هم دا یې په ترتیب نه پوهېږي اوس هم دا شډل بډل پښتانه د جرګه ته هم لا په دې نیت راغلي دي چې که څه طریقه د مشرانو واستله چې نور یې سره پوره کړو دا ته نه پرېږدې د پالیسي نو نتیجه به بعد کې کېږي حالات و واقعیت په بعد کې کېږي اعلان یې نن کومه چې دا پالیسي به بیا ستا د نسکرولو سبب هم ګرځي نن پښتون تا ته سوال او زاری کوي چې نور بس 20 کاله د لوبې راباندې وکړي ډالر دې راباندې وګټل ماشومان ښځې سپین ږیري دا دې راته ووژل نور بس خو ته په قسم ومنه چې یوه ورځ به د دغې پښتون پښتو کې ته پروت وې چې بس که نور به مف کړه داسې نشي کېدلی داسې نشي کېدلی چې ته به دلته د جنګونو پالیسي جوړوې او ولسونه به په هغې خفه کېږي نه هغه څه شعر دی چې ته د پښتون په وطن لوبې کوې او انقلاب او یو غوغا باندې وي که نه داسې شعر دی نو خامخا تاسو د خلک زړونه مه تنګوئ واقعي دښمن ډېر برابر راغلی دی مختلف شکلونه یې دي چې هغه په تاسو ظلم او جبر کوي څه معلوم او نامعلوم خلک ګرځي چې اوس ټولو ته معلوم شوي دي محترمو ولسونه به زړه نه تنګوئ دا اوس یوه غټه دښمني ته کام پرېوتی دی اوس چې ډېرې هم سترګې ځینې پټې کړي ته اوس په سترګو پټولو نه بچ کېږي نه په بخښنه سره په زاریو په سوالونو به یې څه مني تاسو نن جرګه کړې ده مولوي صاحب ته یقین ومنه د شپږو کالو نه په داسې سټیجونو باندې ما د دومره پښتنو باندې اوښکې توی لیدلي دي چې ورته ژړل په تقریرونو کې چې موږ په کور کې مو یو سړی و په کور کې مو د عزت څوک نشته دی چې رابچي خلک کورونو ته راوړي هغه راته خلاص په دې ټانک کې په دې ټاون هال کې یو ګنډاپور یا بیټنی بچی و قسم داسې ده ما یک ته دومره کریږې ور ووهلې دومره کریږې چې اترې یې ژاړي یا بچیان ژاړي سوالونه او زارۍ ورته وکړې که په سوال زارۍ کېږي د دغه وطن دپاره زمونږ هر څه قربان دی مونږ بچا ته ورشو خو البته پښتانه یو په سوالونو چې څه کرا هم کي څه مونږ هغه خوله ته نه وړو په سوال چې موږ ته څوک څه راڅکي مونږ هغه بیا په کاروو هم مونږ پښتانه یو یا د خپل حق څوک راکړي یا کمه راکړی په زور یا خلک په دې دوی کې بیا موږ ته خوشحاله وو دا یو خبره کومه و دغې استعماري ځواکونو ته چې 80,000 پښتانه شهیدان شول په ګولیو به وویشتل ما تر نن ورځې پره د دې GHQ یو بیان نه واورېده چې زړونه یې بد شوي چې دا د دغو خلکو تحفظ زموږ ذمهواري وه زموږ نه نه وشول چې چا هم دا بد کړي دي موږ ته غوسه نه یې وویل د ټانک کوم یو کلی پاتې دی چې بې ګناه وینه نه شوې تویې د دوی غوسه ما نه ولیده په دې پورې په میرلي کې 900 کسان په ټارګېټ کلینګ کې شهیدان شول ما یې دوی غوسه نه ولیده په پېښور کې څو میاشتې مخکې 100 پښتانه چې وو هم په سرکاري اداره کې پولیس کې وو شهیدان شول ما د دوی غوسه نه ولیده خو 2 میاشتې اول په میرلي کې وو فوجان چې د پنجاب سره تعلق و هغه یې چې وویشتل ټول وزیرستان کې کرفیو ولګوله ټویټونه پوسټونه کول چې موږ سخت غوسه یو
په خوست باندې بمبارۍ وکړلې، په کونړ یې بمبارۍ وکړلې. د پاکستان آرمي چیف، د پاکستان صدر او وزیر اعظم درې واړه هغو یو کور ته ورغی او هغو جنازو ته متونه ورکړل او د هغو بچو په ژړا کې یې خپله ژړا شامله کړله. موږ پوښتنه کوو، آیا دا فوج د چا فوج دی؟ دا د پښتنو فوج دی. دا به د پښتنو تحفظ کوي. ته خو وایې زه د ټول ملک فوج یم. که د ټول ملک یې نو بیا یو طرف ته په 80,000 مړو باندې بلکې الټا چې څوک پې خفه دي په هغه ته یې فایرونه کوي. نن هم دا د جرګو والا به حال نه وي ویلی. زه ور خبر یم کالونه مورخ به یې ورته کړي وي دومره کړي یې دي. کال خو ډېر وړوکی شی دی والا چې تو پې راخلاصې کړم دا خلک مر پاتې هغه درته ولاړ دي. نامنظور 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 ملګرو دا ریاست غواړي چې په مختلف شایونو کې تاسو ښکیل کړي چې تر څو د اشنا جنډا ولاړه وي او دا ملک ټیک ساخلي. تر هغو زما د تحفظ ذمه دار هم دی. غر تانی ولی دی، ور تانی ولی دی. په لاره کې ته ناست یې، سکولونه پر کالجونه پر د وطنونه نیولي دي، ټوپک ستا سره دی او ټیکس او بجټ هم ته اخلې. لہذا د امن ذمه دار هم ته یې. که ما باندې روس راځي، که امریکا راځي، که انډیا راځي، که طالب راځي، د امن ذمه دار ته یې ریاسته. تر څو چې ته موجود وې تر هغه به زه په تا پسې شپېلې وهم چې امن راوله. البته که ته ولسونو ته وایې چې ولسونه د خپل امن راولي نو بیا ستا د اوسېدلو دلته جواز نه دی پاتې. بیا ته وځه، ته د خپل سامان پیک کړه، بیکونه برابر کړه، پښتون وطن پرېږده. بیا که طالب و، که امریکا و، که روس و، که چین و، بیا ما ور پرېږده. زه ګوی پوه شه هغه پوه شه. خو چې تر څو 2000 اربه بجټ د دغو خلکو په ټکسونو جوړ بجټ اخلی، تنخوا به 2 لکه کیپټن اخلي او په فری کې به د کلي یو مشر ته وایي چې د غره ته ته راته وخېږه. خو بیا تنخوا هم عوامو ته ورکوي، اصلي هم عوامو ته ورکوي. خو نه تنخوا د خپله خوښه ده، وینې د پښتنو تویېږي. داسې نه شي کېدلی. دلته خبره وشوه چې تر جي ایچ یو پره تر سیکټر کمانډر پره تګ دی، یقینا حق یې لرئ. موږ ټول یو حق لرو. دا نن چې ګراني ده، دا چې خلک د خپل ژوند نه تنګ دي، یار موږ خو ورته حیران یو. سامان قیمت شو، 1 کیلو سبزي به 50 روپۍ ته وختله. موږ مزدورۍ زیاتې کړلې، 50 ته مو خپل وس ورسولو. پښتانه غریب خلک ده راته 80 ته کړلو چې موږ 80 مزدورۍ مو نوره زیاته کړه، 80 ته مو ځان ورسولو. ده راته 100 روپۍ ته موږ یې په یوه منډه پسې اخته کړي. دا ولې قیمت کېږي؟ دا د ټیکس د وجې قیمت کېږي. ټیکسونه په فیکټرۍ، ټیکسونه په هر شي زیات شي نو هغه قیمت چلي. او دا ټیکس چیرې ځي؟ دا ټیکس چې تا خولې تویې کړي په کومو روپۍ پورې ټیکس ورکوي، هغه ځي د ملک خزانه ته. 85% په هغه کې ستا د امن په نامه باندې ودوی فوج ته ورکول کېږي چې دا به امن دلته خلکو ته ورکوي. نو 2 کیسې دي. یا موږ نور دا ګوډو بیډو امن کمیټې په دې پسې نه ځو. ستا خلک دي سنبالي امن راوله، یا خپلې ټولې اساسې سنبال کا امن راوله، یا بیا ځان رانه سنبال کا لرې شه. موږ ته پرېږده. خو یو خبره دلته د جرګې او منتظمینو ته او مشرانو ته او سیاسي خلکو ته او ولسونو ته کوم چې دا پالیسي یوازې د ټانک دپاره نه ده جوړې. نه یوازې د ټانک خلک د دې پالیسۍ لاندې دي، دا د ټول پښتون قام دپاره جوړه ده.
تر تا زیات په چمن کې ژړا اوغه لګېده بیا د زوی په حالاتو نه یې خبر د ډي خان په حالاتو نه یې خبر د لکي مروت په حالاتو نه یې خبر په بنو کې پرون د امن دپاره داسې جرګه لګیا وه علي صاحب د امن دپاره جرګه لګیا وه چې مړی را ورته اوس یې وویشت د جرګې منځ ته مړی را ورسېد هره ورځ پښتانه ځوانان 20 کاله 25 کاله 30 کاله عمرونه په ټوپک وژل کېږي هغه درویش صاحب یو څه دی چې دې ښار ته په سوغات کې یو سر هره ورځ راسي توفه کې یو سر هره ورځ دلته پرې کړی پروت وي محترمو کرق غوندې ښار کې هم وطن کې هم نن د بدامنۍ سبب وزیرستانونه تر باجوړ پر هغه خو د اول نه لګیا لوبه ده وینې تویېږي دا د ټول وطن مسله ده ستاسو جرګه د ستایلو وړ ده او دا راتګ مو هم که تاسو نه وئ دلته ناست د ولسونه نن به ظالم د دې جرګه پورې خندا کوله او بیا یې امر بدامنۍ ته الله هم زړه ښه کېدلو چې کوه یې نه خلک راپاسي خو چې تاسو راغلی د دې ولسونو شرکت وکړو همدا جرګه درانه شوه او د امن نوم دروند شو دا د ټولو پښتنو مسله ده که ټولو به غږ کوو ټول به راسره کوو که تر اسلام آباده پورې لانګ مارچ کېده یو ځل دې تر هغې اول خامخا زموږ سره مشوره وشي د دوی په ناسته به په دې نورو علاقو هم غږ کوو چې یو ځل وي ځکه چې پالیسي د یو ټانک په وجه نشي بدلېدلی چې ټول کار نشي ورته راپورته او باقي چې کومې د جرګې خبرې دي د جرګې کیسې دي د دغو ټولو سره متفق یو جرګې دلته بمونه نه دي راوړي جرګې د امن جنډې راوړي دي نو لہذا دمکې او کیسې ته هغه خلکو ته د ورکول شي چې چا بمونه او راکټې راوړي دي د امن جنډو ته دمکې ورکول دا معنا ورکوي چې ریاست د امن طرفدار نه دی نو بیا هم دلته بېلابېل قبیلې د پښتنو آبادې دي قام مو یو دی موږ ټول پښتانه یو دلته برټانیې ډېر مشران دي څوک یې پښتانه نه یې مسعود پښتانه نه یې کونډی دی پښتانه نه یې ګنډاپور دی پښتانه نه یې سلیمان خیل دی اکا خیل دی وزیر دی پښتانه نه یې مروت دی خو قوم خو مو یو دی ټول پښتانه یو یار اوس په دغه منځ کې مو کومې خبرې لګیا کړي دي چې تاسو د یو بل سره تربیګنات کوي ځان ته ډېر په فخر سره برټنی هم وایم ډېر په فخر سره کونډی هم وایم مروت هم ورته وایم د پښتنو هره قبیله مسعوده مته وزیره مته وایم دا ټول ګلدسته یوه ده دا بېلابېل ګلونه دي دا برټنی دی وزیر دی مسعود دی کونډی دی ګنډاپور دی مروت داسې د اسلام نه اخله تر چمن پره دا د یو ګلدستې ګلونه دي موږ د یو وطن خلک یو منتظر خو برټنی و خو کتابونه دی دومره د برټنو سره نه وي لکه د نورو پښتنو سره موږ یو قام یو یار موږ یو خلک یو یو د پښتون یو دی دلته دا تفریق زه د چا سره نه کومه ته د جمعیت یې ته د پي ټي آی یې ته د ان پي یې ته د پلانکي ګوند یې پلانکي ګوند یې یاره که د هر ګوند دی خو پښتون خدای زما د وطن دی او ټولو ته هلته مشوره کړې ده دلته چیرې هم دا اعلان نه دی شوی چې زه دلته دماکه کوم پلانکي قبیلې یا پلانکي پارټۍ وسایل ته چې هغوی سره زموږ لانجه نشته ده د ټولو سره ده دا پالیسي د ټولو دپاره ده د سوات ولسونه دا تر چمنه پورې دا زموږ ټول وطن دی دا مقام دی یا نور ټولې قبیلې یو نو د پښتون په صفت به موږ دا وطن راپورته کوو د تعصب په خاطر یې نه راپورته کوو د ظلم د مخالفت په بنیاد یې راپورته کوو چې د ظلم مخالفت ته وشي انشاءالله د دنیا تاریخ دا دی چې چا غیرت کړی ده هغه ګټلې ده چا چې بې غیرتوب کړی په بخښنه سره په ټول عمر هېڅ نه دي ګټلي غیرت به کوو په دې خپله خاوره خبره نه اوږدېږي
په 22 جون باندې صرف دعوت ورکوم د دوی د هر څه سره متفق یو که بیا یې هم موږ غوښتلو چې دنیا په هر کونج کې وو مولوي صاحب ستاسو ټوله جرګه ته ووایو چې موږ د دنیا په هر کونج کې وو تاسو غږ وکړو د هغې ځای نه به زموږ سفر تر تاسو پورې راسي او دا شاوخوا د ټانک مضافاتو علاقو کې دا کریدل دي دا نورو علاقو کې عمره ډکې لږ حالات سره خراب دي دې ته هم څه ترتیب جوړول پکار دي د ټانک په ښار کې جرګې لږ اساني دي زه به هم در سره وم دا ټول خلک به په هغو سیمو کې به هم جرګې کوو چېرته چې حالات خراب دي د شپې به یې کوو د ورځې به یې کوو دا خپل وطن مو دی پښتونخوا د پښتنو وطن دی زموږ وطن دی که پکې جرګې کوو که جلسې کوو چا څه کار دی هغې سره نو دا وي هم چې دې ته به هم داسې زه به تجویز دا ورکړم چې ډېر ډایرکټ اعلان دې نه کېږي ګلملې خلک هم تنګ دي شاوخوا دلته د بریټنو ډېرې سیمې دي دلته په ښار کې دننه موجود ډېر قومونه او قبیلې دي دا ټول تنګ دي جرګه دې داسې په جرګاو ټولو علاقو کې وړې وړې نورې غونډې هم وکړي کیسې دې وکړي ولس دې پوه کړي انشاءالله دا به پریشر هم جوړوي او دا به خلک هم ستا سره ملګري کوي دا مو تجویز دی آخر کې یو دعوت ورکوو چې 22 جون به په ځمکې هم د دغو ولسونو په خاطر څه دا سیاسي ازاري مو نه وي نور صرف د دغو ولسونو امن چې کوم سیاست پیدا هغې دپاره به پر ځمکې جلسه وي د عیده شپږمه ورځ راځي دا ولسونو ته او دا مشرانو ته هم په درناوي سره دعوت چې راشئ پر ځمکې به هم سپینه خبره ورته کوو په ټانک کې به هم ورته کوو خو یو خبره ده پر ځمک جلسه کې به خامخا موږ د پښتون قام په حیثیت یو اعلان د یوې ورځې داسې کوو چې د سوات نه تر چمنه پر هر ځلې خلک مکمل راووځي ښارونه هر څه بند وي ټول وطنونه یې نیولي وي یو ځل به لږ پریکټس ورته وکړو لږ دا ورم میچونه به ورته وکړو انشاءالله بیا فاینل ته اسلام آباد ته ورته وځو ډېره مننه د بجلۍ فکران ټول تقریرا نه اوږدېږي کنې د موضوع د بجلۍ نه وه کنې په بجلۍ هم خبره کېدلی شي په امن او عدالت هم خبره کولی شي زه تر دې حده هم درته وایم چې پښتانه د ده د عدالت د وجې کور په کور دښمنو ته سیک شوي دي دوه ورونه وي هغه لانجه سره ولې خلک وایي پښتانه جاهل دي زه نن ثابتوم جاهل نه دي ستا ریاست داسې پالیسي جوړه ده چې زه نشم په مخ تللی د یو سړي ځمکه وي پټی وي په هغه بل دعوا وکړي دی چې مړی نه کوي څه به کوي ولې که ده ته پته ولګوي چې دلته عدالت شته نه راباندې کال تېروي نه پکې پیسې چلېږي نه پکې رشوت او خپلوالي چلېږي کټ مټ انصاف راکوي هغه به مړی ولې کوي هغه به لانجه ولې کوي هغه به ورو تر ګور سره ولې دا ریاست نشته ریاستي نظام نشته د پیرنګي نظام یې پرېښی دی چې خلک غلام وساتي او غلامي دا پوځ د ورې ته خو پرېږدي ستا د پلار د پیرنګي هم موږ نه ده منلې ډېره مننه کوم د جرګې والا بیا ډېره مننه کوم